بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ تکاثر. کومې زنانا چې دفتر ته راغلي دي او دفتر کې نه ځایږي دی خو ځای برابر شوی د میدانۍ کې میدانۍ تراشي خپل او زید هیڅ مشکل پکې نشته پرده والے شوی ده او نارینه او زنانه جدا ده یو بل باندې سترګې نه لګيږي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خبره زما بلم واوري چونکه زما په درس کې البته د زنانه او یقینا اکثریت ډیر زیات وي دفترم ډک شي د میدانیم ډک شي سکسان په کې راشي په چاندو باندې شروع کی د مجاهدینو لپاره چاندا ورکول یقینا سبب د اجر ده او چې په نور زینو کې پیسې ورکوي نو داغه به یو ثوابي او چې مجاهدینو د پاره ورکوي نو داغه د ثواب اندازه زنه شم لګولې. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دا د اخلاص پورې تعلق لري. څومره چې اخلاص سره چا 1 روپۍ ورکړه 2 روپۍ ورکړي 10 ورکړي 100 ورکړي 50 ورکړي 0 ورکړي داغي حساب موږ نشو لګولې. داغي حساب په قیامت کې الله ورته لګي موږ ته پته نه لګي. خو ځینې خلک داسې وي مصیبتي کنه ځینې خلک داسې وي چې چاندا وکي پته ونه لګي چې کوم طرف ته لاړ چا یوړله په دې وجه باندې محتاط اوسېږئ چې چاندا کوي د مجاهدینو د پاره ډیر ښه کار دی خدا نه چې بل څوک به بل طرف باندې یوسي کم از کم داسې معتمد خلکو په لاس کې چاندا واچوي چې هغه حقدار ته ورسیږي او داغه ښه صورت دا دی چې کوم ذمہ دار خلک دي د جهاد هغه ته وسپارل شي هغه بیا مجاهدینو ته ولېږي. خو آسی په یو نوم په بل نوم باندې چې سره معلوم نه دغه معلوم نه چې چا کوم طرف ته یوړي دا ذکر هم تیر کال په نسبت باندې سیوازه خوره شوی دی چې تیر کال باندې چاندا وشل صفته ونه لګیدله ما ته پته نه لګیده صرف پرون چې دې ځنارت لمه نو ما ته چا غوکه خبره وکړه چې پروس کال دا کار شوی دی سکالی باید زنانه په دې پوښي چې دا پیسې بازای نه شي او بيځونه لګيږي او د دوی چې کوم مقصد دغه څه شي حاصل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ تکاثر یوصل 2 نمبر آیات شو په نزول کې دا 19 نمبر آیات ته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی او همیشه مهربان دی شروع کو. الهاکم التکاثر په دې صورت کې زجر دی په غفلت او په تکاثر باندې. ځان غافل کوي ما ډیروالی د مال په سیګر زما په یو بل باندې تفاخر په مال کې مکوي بلکې انسان چې الله پیدا کړی دی خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دی په کار دا د الله په بندګۍ کې کوشش وکي هغه کې زور ولګي نه د مال په غټلو کې چې ټوله توجه مال ته وګرځي دانه دی په کار. د معنا په لحاظ باندې مشهور خو یو معنا ده چې کوم عام استادانه کوي همدغه یو ترجمه ورته ورزي او ماغه کوي معنا غي د شي کوي. الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو لا ډیروالي د مال غافل کړي تاسو لا ډیروال د سيزونو حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو زیارت وکړئ د قبرونو معنا چمړه شي نو بیا به دا غفلت ختم شي او ترڅو چې تاسو غافلی نو تاسو د اخرت نه دغه ډیروالي د مال دغه ډیروالي سيزونو څخه غافل کړي. نو زرتم المقابر دا تعبیر دی د چانه دا د مرګ نه تر دې چمړه شي لنډه معنی دا زیارت وکړي د قبرونو معنی چمړه شي.
لیکن د مرګ نه تعبیر وک په زیارت باندې مقصد دا دی چې قبر کې ستاسو عمر ډیر نه دی قبر کې ستاسو عمر د سیده لکه خلک چې زیارت تلاړ شي نو زیارت ته چې څوک لاړ شي مجاور خو نه چاته ډډا شي خو مقصد یې صرف داغه عبرت اخستل وی به ته تراستنیږي نو الله فرمایي چې ګورئ ستاسو قبرونو تتلل ستاسو مړ کېدل ستاسو په قبرونو کې خودل دا به د ډیر وخت لپاره نه دا صرف یو پرده ده د دنیا او د آخرت ته جون په دې منځ کې دا دغه څه وخت دی لکه زیارت تتلل او قبر تتلل دا یو معنا خلق کوي خو دویمه معنا دا حتی زرتم المقابر دا تاکید دی د تکاثر د پاره څنګه الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو د تکاثر حتی زرتم المقابر معنا دا ده چې تاسو خو په ژوندو باندې فخر کاوو لکه د جاهلیت په دور کې په مړو به هم فخر کاوو نو تاسو باندې دا تکاثر دومره غالب شوه دی چې یوازې د دنیا په سيزونو باندې تکاثر نه کوي یوازې دنیا په سيزونو باندې فخر نه کوي په مړو فخر کوي په مړو لګیسته فخر کوي او درېمه ترجمه ابو حیان بحر محیط کی کړی دا هغه معنا د څه کوي الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو له ډیروالی د مال او ډیروالی د سيزونو حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو غفلت په تفاخر کې په زیارتونو د قبرونو کې هم کوي څنګه د قبرونو زیارتونو خلک کوي د عبرت لپاره خو تاسو چې د قبرونو زیارتونه کوي د فخر لپاره کوي د دې پته ماته لګي فقیر کله او اخوا په جګی دا دوی په کال کې یو ځل د پیر بابا روزي ته گاڑی بوزي چې گاڑی بوزي نو به مقابله وی فقیر کلیوالا او بویلا من لس گاڑی برابر کړ په جګی والا ورته ویل تاسو لس بنګ دولس برابر کړی نو ګورئ د مړو زیارت هم د تفاخر د پاره دی حالن کې د مړو زیارت ته څه د پاره وو د عبرت ته پاره وو چې ته عبرت واخلي خلک په دې تفاخر کوي نو الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو لا ډیروالی د مال ډیروالی د سيزرو او دارنګي غافل کړي تاسو تفاخر حتی چې زیارت ته قبرون کوي د تفاخر د پاره د دې لپاره نه کوي چې دا غنه واعظ واخلي د دې لپاره نه کوي چې دا غنه عبرت واخلي بلکې هغه د تفاخر لپاره کوي من لس گاڑی بوتلا بوله ما سور لس بوتلا دا انتهایی زمنګ هغه د دین نه خبرتیا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرونو ته د تګ اجازه ورکړو ورته ویل ما منع کړی وای تاسو اوس تاسو ته اجازه ده فزورو خو وجه بیان کړل چې فإنا تذکر الاخره دا سړی ته اخرت ور پیادای دوی ورجه د حاجت غوښتلو لپاره اداغنه او به چې لا مولا مرته وای چې زما د څه مشکل پیدا شوی او ما پړه کې تیر کړل هغه مشکل زما را پښې دا ورته وای اداغه ویلو وی تی په خطر د سملوا نورې به ماته پرې دا ته په خط ورته خدلار اخلاص کا به د خلکو کارونه ګوره نه پوهیږم قیامت کې به دا خلک د الله په مخ کې څه جواب کوي مړی ته وګوره او د چا ضرورت پوره کول ته وګوره زه بار بار دا ویم یو سړی ځان نجامی نشي وستلې د لمبا په ټیم کې ځان نجامی نشي وستلې یو سړی ځان ته جامې غوستې نشي یو سړی ځان ته غسل ورکول نشي یو سړی خپل پرده نشي ساتلې یو سړی کټه په خپل نشي خاتلې یو سړی قبر ته په خپل نشي تلې قبر ته کوزیدې نشي او چې خاورې په واړی به دومره تکړه شي چې د خلکو ضرورتونه پوره کوي ولی د ځان ضرورت نه پوره کاوه ولی هغه خپل مشکل نه حل او چې زما مشکل حل او بیا دا چې بعضی فکر دا وای ما پړه کې پال ونیو
ابل وای جاز را غورځیدو ما با خپل تر نکته می आवाज وکړ دا خبرې د کولو دي ابل وای زما پړه کې دا غس پکاوي تیر شوی اېدا الله بندگانو الحمدلله دا مسله زده بچپن نه کومه ایواز دلته دا موي چې دا مسله زې ایواز دلته کومه دا ځین مرګري دلته شتا ما دا ترجمه دروجي ما دا ترجمه حدیقه العلوم کې چې کله کریم پورا کیوا سالويخ شپږ درش وو د ښکاله مخ کې مالتم دا دوره کوله ما التم په دې خبر سر پنده کړي الحمدلله تر نن تاریخه پوری نه د باباګانو د خبرو په وجه جیل ته تلم نه مې الحمدلله خله بند شوی دا نه مې لاسونه شل شوی دي نه مې خپې شل شوی دي نه مې په خېټه در راغله دي عادي بیمارین تاسو باندې دی په مام دي څنګه ماته سنوي تاته وای ودا الله بندگانو دون غسړې سوچ وکي کړه زما متعلق بر خلکو دا سوچ چې دا نن به ټکر کوي او سبا به ټکر کوي او دا به کوي باباګان مې چې کوي هغه غریبانان د ځان خبر نه دي د دین نه خبر چي زبکله پاتېګم ما نه څه خبر نه چې مرسه سوي که څه نه وای بیزه او ما الله ته سوال کړو اول چې ما ترجمه شروع کوله ما زما رب که زما مرګ د اکسیډنټ دی نو یو می سوال دا دی چې الله اکسیډنټ کې مکیږي نو د څه وخت مې چې قران ته روان یم الله په دې اکسیډنټ من نه کې چې قران نه روان یم اگر چې ما ته زما په ثواب کې څه فرق نه راځي خدراتو په وخت کې چې کوم مسله دا بیل ده او د واپسې په مسله وخت کې مسله بیل ده ما الله ته دا ول نه دا سوال کړی که زما مرګ د دې نه نو زما رب چې قران ته زمانو دا کارو کی د قران نه په واپسې کې دا کارونه کی او دویم اے الله کدا زما د پاره مقرره نو زما رب داسې ونشي چې زما د اکسیډنټ په وجه باندې خلک عقاید برباد شي چې وګوره کړه ټکر او تورسه ولکه زه صفاوم د سا خاوندم زما د مرګ حالات معلوم نه دي چې ما ته مرګ صفه په څه حالت کې دي زبط تعالی په ذات باندې قسم وکم قسم دا اوس چې زرات لمه نو لکه مراله چې زه قل هو الله احد سورت وېما او دې کې زما ساو خيږي نو زبط انتهایی خوشاله دا اوس چې زرات او چې دروغ وای لوی به معنی وي چې زه قل هو الله احد سورت ته ورسېږم په قل هو الله احد شروع وکم او رب زما ټیم پورین والله ما دا وخت ساوه زما زبک مرمم په ما مرګم راځي کې دې شي اکسیډنټ وشي خو ګوره دا یاد وساتئ دا د چا پړ کې تیر نشي دا باباګانو ته ټکر ورسوله باباګان ټکر نشي رسوله ما ولس کاله خصيت په مادل ته درس ورکړ اله وسی په ما باندې وسبريږي او د الله بندگان تام څه عقیده ده ای وجنا قران ته وګورئ حدیث ته وګورئ او تاویل ماویل ته مګورئ چې پلان کې دي سی ویل پلان کې دي سی ویل دا هیڅ نشي کوله هیڅ نشي کوله هیڅ ذری برابر نه چاته خیر رسول شي او نه چاته شر نه د زم د ټول نلوي د ټول نلوي دا الله نه بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه ته وی و ايمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو دا غیر لري کون کې سوا د الله نه بل څوک نشتا نه مباري لري کولې شي او نه د جیل نه څوک استلې شي او نه د جاز د غردول نه بچ کولې شي سوا د الله نه دا کارونه کوي یو الله به کوي دی وجنه کلک عقیده بیا سره وساتي حتا زرتم المقابر تردی چې زیارت وکړي د قبرونو تردی چې ورسېږي قبرونو ته مړ شي کلا سوف تعلمون الله فرمایي چې دا سمدا دا د دنیا محبت پرې دوي دا تفاخر او تکاسر پرې دوي سوف تعلمون زرد چې پوي شي ثم کلا سوف تعلمون بیا درته وایم چې دا سینه په کار زرد چې پوي بشي کلا لو تعلمون علم اليقين دا کلا په معنا د یقین باندې ده کلا یقینا لو تعلمون علم اليقين کچره تاسو پویدلې په علم یقیني سره نو جزاء محذوفه ده لما الهاکم التکاثر چری به تاسو تکاثر غافل کړي نه وي خو نه پويږي
زکه په تکاثر باندې او د مال په ډیروالی باندې د الله د دین نه غافل شوی استئ. کلا لو تعلمون علم اليقین، یقینا کتا سی پویدلې په علم یقیني سره نو چرته به هم تاسو تکاثر او تفاخر د الله د دین نه غافل کړي نه وي. لترون الجحیم، خامخا ګورئ به تاسو جهنم. وان منکم الا واردها، یو کس نسی نشتا مگر په دې جهنم به ورتیریږي چې ورتیریږي خو ویني به کنه. لترون الجحیم، خامخا ویني به تاسو جهنم. ثم لترونها عین الیقین، بیا درته وایم خامخا ویني به تاسو دا پسترګو د یقین باندې. ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا پوښتنه کېدل شي د تاسو نه په دغه ورځ باندې نعمتونو. علم نعمت ته، سترګې نعمت ته، وګونه نعمت ته، پوزه نعمت ته، جبه نعمت ته، لاسونه نعمت ته، خپې نعمت ته، مالونه نعمت ته، بچی نعمت ته، خوراک نعمت ته، خزه نعمت ته. په الله باور وکړه چې دې ټول به پوښتنه کیږي. د دې سترګو به تپوس کیږي څنګه استعمال کړی وي، د دې غوږونه به تپوس کیږي چې څنګه استعمال کړی وو، دا جبه تپوس وکیږي چې څنګه استعمال کړی و. توحید دې به بیان کړو که شرک دې بیان کړو، د خلکو عقاید جوړول کوشش دې کړو که د خلکو عقاید بربادول کوشش دې کړو. په دې لاسونو دې څه کړیو، په دې خپو دې څه کړیو، د گاونډیانو سره څه کړیو، د خځې سره څه کړیو، او د بچو سره څه کړیو. هغه چې مال مې درکړی دا هغه سره څه کړیو. د دې ټکی ټکی په پوښتنه کیږي، ټکی ټکی. او الله دومره په تاکید باندې وایي لتسالون یومئذ عن النعیم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د ګرمۍ په ټیم باندې د کور نه راووته، چې کله راغی مسجد نبوي کې ګوري ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه دواړه ناست دي. تپوس ته کوي څنګه بیٹې مراوتی؟ هغه وی یا رسول الله لوګي راستلیو لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسل ور کوي، ورته وی زم د دی وجه راوته راځي چې زو لاړو دی صحابي کور ته، داغه کور ته چې ورغ سلام یې واچو. نو هغه قانون خدا دی چې څوک چاته اجازت کوي په اول ځل باندې سلام واچي اجازت ورکي، په دویم ځل په دریم ځل چې جواب ملاو نشي نو په کار دا سړی دا کور راوګرځي. او د سینې چې بیا په خزان خفقان کې واچي زه درغلم ما ته چا دروازه خلاصه نه کړه، ما ته څوک راونه وتل. نو هغه صحابي په دې خاطر باندې چې بار بار دعاګانې راته وکي السلام علیکم السلام علیکم، نو لږه ځان وکړه. او دلته قانون دا چې په دریم ځل باندې واپس کیږي، نو په دریم ځل باندې سلام واچو صحابي پوښتنه چې دا اوس واپس کیږي، نو منډ راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لار خلاص کړه، دواړه یارانو سره نوتل، کجوري ولا راوړي او داغه نرسته ولا خوراک برابر کړ. چې برابرې کړ چې کله روټي وخړله په خېټه ماړه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخراسون کله تسالون یومئذ عن النعیم. هغه ورته یا رسول الله د دوم نلوګي نه بعد موږ ته دا ملاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یاو د کور نه وږي خېټه راوته وای او مړه خېټه رواني، دا څومره لوی نعمت دی. د دې نعمتونو الله ته بوستي. زمونږ رو جماعت مو ګورې کنه، زمونږ رو جماعت کې څه شي نه د دنیا شیزونه را جمع کړي به تم په شکر وسته دي. هغه ماخام مانځه تم کې څوک تیار نشي. او دا نشیز خدا د سټ دونه سټه د رسوار په خپل کې واچي، دا شکر دی، دا شکر دی. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تاسو د الله د نعمت شکر دا وستره چې په دې پاسې شی باندې خلک انده کړه دومره بلا پکې کیږي. به د مانځن خو دونه تعدی و دونه تعدی چې فقط ځان وزګار کې او د شونډه ډکه وای د الله بندگانو. او بیا باز کې وای یره خو نه پاتې کیږي، خم بدی شي خو نه پاتې کیږي. ابل وای
مړه قبض مې نه باب داس په ماته دا اوس خبره ده صحابه او د موضوع شراب سکل خو چې آیات راغې فورا پرې خوده موږ نسوار نشو پرې خودلې او بیا د صحابه برابر جنت فردوس کې غواړو عجیب انصاف دی